تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى د آدم علیه السلام د تعظیم چې سجدی په صورت کې فرشتو کړیو او ابلیس ته انکار کړیو د هغه ذکر یو کو ورپسې په دې آیات کې الله تبارک وتعالى دا فرمایي چې شیطان د شړلو نه پسه او د رټلو نه پسه الله تعالی آدم علیه السلام کوم ځای کې اوساو نو دا غي ذکر دی چې کوم ځای کې به اوساو نو الله فرمایي چې مونږه آدم علیه السلام ته وی وقلنا من اوی یا آدم اے آدم اسکن سیگا انت تا و زوجک استا بی بی الجنت جنت کی وکلو خری منها ددینا یعنی فیها پدی کی رغدا وفراخی سرا اکلا رغدا حیث شئتما کم زین چستا سخوخی ولا تقربا منز دی کی گی دوان هذه شجرت دی انتا فتکونا نگنی شیبتاسو من الظالمین دزیادی کون کنا نو دی آیات نو دا معلومیږي چې الله حکم وکړ آدم علیه السلام ته چې تو بیبي دی په جنت کې اوسېږي نو دغه ټیم کې خو بیبي رستو بیا پیدا شوې ده ځکه چې الله تبارک وتعالى کله شیطان اورټ وی شړ دې مینس کې ډېرې خبرې هغه نور آیاتونو کې قران عظیم الشان کې راغلي الله تبارک وتعالى غا ذکر کړی دی په بل ځای کې چې دا غي معنی او مفهوم او مطلب دا دی چې کله د الله وی چې تاولې سجده و نکړه نو دوی بزده نه بهتریم جو اور نه پیدا مو دی خوري خټه نه پیدا دی الله تعالی بس دی ورټوي زورکشا ستا ټول عبادت خرج فانك رجيم بل ځای کې ذکر دی اوزا ترټلې شوی شړلې شوی تابانی زما عذاب دی زما غضب دی دی ورته وي او به فإن عليك اللعنة الى يوم الدين قیامت پورې پتا زما لعنت دی دی ورته وي دا خبرې اترې چې ورته وکړي نو شیطان ورته وی د شکار دی وتا د په وجه زورټل او د په وجه دي زه او شړلم نو ستا په عزت مې د قسمی لوغوینهم اجمعین زبدا طول بلارکم الا عبادك منهم المخلصین سوا د هغه ستا بندگانو چې خاص بندگان خالص کړي شوی دي دا غین علاوه ټول گمراه کم او بیا بل یاد کی تفصیل راغلی دي چې ورته ویلي چې زبدی ته مخ نه راځم او د شان برازم او د ګسړخ نه برازم او د خیړخ نه برازم هر طرف نه بدی دوک کوم نو الله تعالی ورته وزا ستا زما په بندگانو سزور نشتا ستا زما په بندگانو سزور نشتا نو پزور او په شیطان چا باندې پزور سنشي کولی د دې وجنا قران عظیم الشان کې بل ځای کې الله د قیامت د ورځې حال بیان کړي چې کله جهنميان جهنم ته لاړ شي د شیطان هم جهنم ته لاړ شي وی دا څوک چې دوک کړي دا ورته راټول شي ورته وی چې تا هم ته داسې باغونه خولو دا وعده دې را سره کولی چې داسې بکوم داسې بکوم اوس کم دی ته موږ د عذاب نه خلاص کړه اب ورته دې ذکر دی چې ما ملامت کوي زه تاسو د عذاب نه شم ځان نشم خلاصولې ما خو په تاسو زور نو کړی او درته ویلو چې راشه دا کارو کې او تاسو نه مم کوم دا ورته دی په جهنم کې وي چې ما خو په تاسو زور نه دی کړی او الله تعالی د مخ کې نه دا فیصله د تورولې و چې ته په دې زور نشي کولی بس صرف دوکه کوي نو چې څوک دوکه کیږي نو بس دوکه بشي خو چې څوک پوهیږي او ځان عادت کړي د الله په او د هغه رسول په اطاعت باندې نو ته هغه نشي دوکه کولی نو دا دومره خبرې مینس کې وشوي نو بیا آدم علیه السلام موسیده خو یوازې جنت کې ځکه بل څه مناسبت والا کس خو سره نو شیطان د پیریانو نه هغه شړولی شو فرشتو د سره سکار نو نو دی به یوازې داسې تنګېده یره به محسوسوله
نو بیا الله تعالی دته بیبي پیدا کړه. مفسرینو لیکلي دي چې دی یو ځل یو دو چې راویښ شو نو سر ته ورته بیبي ناسته وه. وایي ته څوک یې؟ وایي زه ستا بیبي یم، تا نه الله پیدا کړم او دې دپاره چې ته ما سره اموخته شي او دا یره دې د زړه نه وځي. نو وایي د دې نوم یې د حوا کېښود. حوا د عربی لفظ د حی نه جوړ دی. حی عربی کې ژوندي ته وایي. دې ته هم حوا ځکه ویل کېږي چې هم د ژوندي انسان نه الله په خپل قدرت باندې داسې پیدا کړی و. نو دا حوا شوه. نو صحیح بخاری کی روایت موجود دی، نبی علیہ السلام فرمایي زنانو سره ښه سلوک کوئ. وی ځکه ورسره ښه سلوک کوئ چې دا د پختې نه پیدا دي او پختې کې د ټولو نه بره پختې کږه وي. نو دې وجې نه دې کې لږ کوږوالی وي. که ته دا وایې چې زه به دا سمه کم نو ماته به یې کړي او ماتولې طلاق دي، او که نه ته وایې چې نه سمم نو کوږوالی به پکې وي. نو د سمولې کوشش هم کوه او په هغې سره د فایده من او ګزاره او ښه سلوک ورسره وی کوئ. نبي علیه السلام دا حکم کړی زنانو باره کې. یعنې د دې طبیعت کې دا څیز دی. اوس دا که دې ځان نه مکمل ایستل هم غواړي نو ځان نه مکمل نشي ایستلی، لکه پیدایشي دې کې دا څیز موجود دی. لکه د دې به تاله زه یو مثال درکړم. داسې یو کس به ته ماته وښیې چې په ټول عمر کې غوسه شوي ني، چې انساني که لیوني ملي به غوسه کېږي. که یو سړی ډېر هم یخي که نه د سره داسې وي چې بیخي بس ټنډه دماغ والی نو چرې خو به غوسه شي که نه. دا ولې؟ ځکه د انسان په طبیعت کې الله غوسه پیدا کړې، خدای تقسیم کړې په چا کې ډېره ده او په چا کې ښه ډېره ده او په چا کې کمه ده، خو نشته والا پکې نشته. لکه نبی علیه السلام مبارک کل مخلوق کې الله غوره پیدا کړی دی او هغه هم فرمایلی چې مال هم غوسه کله کله راځي. اگر چې د هغه مبارک غوسه په ناروا کار نه وه که نه، وایي مال هم غوسه راځي. نو دې وجې نه چې نبی علیه السلام مبارک ته راځي سره د دې نه چې هغه باندې د مهربانۍ او د رحمت او د ښه اخلاقو څومره غلبه ده، نو چې غله ورځي نو بل انسان نه خو به خود ورځي. نو دغه رنګې مثال مې درته وي چې زنانو کې د کوږوالی چې دي دا پیدایشي دي. نو که ډېر هم پاکه بیبي وي او ښه وي او ښه اخلاق وي او ښه عادات وي، خو څه ناڅه کمزوري په دې کې وي، نو که ته وایې چې دا پکې ولې ده نو که هغه پکې نه و نو بیا خو انسان نو، ځکه چې خو انسان چې انسان دی او زنان دا به پکې خامخا وي، ځکه نبي علیه السلام خپله فرمایلي دي. نو بیا دی الله تعالی دې دواړو ته وایي چې زه شیطان خو مې وشړ نو تاسو جنت کې اوسېږئ. جنت کې اوسېږئ او چې کوم ځای نه خوراک او څښاک کول غواړئ نو هلته نه خوراک او څښاک کوئ، خو یو اونۍ ورته وښولوئ دې ته مه نږدې کېږئ. مه نږدې کېږئ معنا دا ده چې د دې اونۍ میوه مه خورئ. دا څه ونه وه؟ نو مفسرین کرامو بعضو لیکلي دي چې دا د انګور اونه وه، د انګور میوې نه یې منع کړل. بعضې وایي چې دا د انځر اونه وه، بعضې وایي دا د غنم وه، د غنم بوټي و که نه. خو په قرآن او حدیث کې دا نه دي راغلي. په قرآن عظیم الشان کې یا په صحیح حدیث کې دا نشته چې دا د څه ونه وه، بس صرف دا ذکر دی چې اونه ونه. خو مفسرینو دا ذکر کړي دي، نو دا قوي او مضبوطه خبره نه ده چې دا یا د غنم دانه او یا څه یا څه. اوس دا الله ته پته ده چې څه و، خو مشهوره دا ده چې د غنم دانه و، خو کتابونو لیکلي دي خو قرآن حدیث کې نشته. نو دې وجې نه یو اونه الله ورته وښودله وي دې ته مه نږدې کېږي، او که دې ته نږدې شوې نو زما بېامري به وکړې، نافرماني به وکړې، نو بیا به تاسو د ظالمانو نه شئ، زیاتي کوونکو نه به شئ. نو بس دې هلته اوسېدل او دغه اونې نه به یې ځان ساته، ډېره موده هغې نه به یې ځان ساته او اوسېدل به. بیا دې کې دغه خبرې چې دی په کم جنت کې اوسېدل، په دې ځان پوه کې چې معتزله او قدریه یو ډله ګمراهه تېره شوې ده. اوس هم د هغې عقاید بعضو ډلو کې شته. هغې دا وایي چې دی الله تعالی په دغه جنت کې نه اوسولې، دا کم چې مؤمنانو له به الله ورکوي په قیامت کې. وی دا جنت باغ ته ویل کېږي،
عربی کې باغ تم جنت وي او جنت تم جنت ځکه وي چې هم باغونه پکې ډیر دي. نو دا د عدن نومي علاقه کې یو باغ وی ولې دا ځکه چې قرآن عظیم الشان کې الله فرمایلی دي چې په جنت کې به فضول خبرې ني، دروغ به پکې ني. دیرشمه سپاره کې الله فرمایلی سوره واقعه کې دروغ به نه وي، د ګناه خبرې به نه وي. او دام الله قرآن عظیم الشان کې فرمایلی دي چې جنت ته څوک داخل شي نو بیا به تیوزي نه. نو د دې دلایلو په بنیاد باندې آدم علیه السلام او د بیبي خو الله جنت نه راکوز کړي او بل دا چې شیطان هلته دروغ ورته ویلي په جنت کې خو دروغ نه وي، نو دا دغه جنت نو دی دلیل دی دا دغه جنت نو. خو صحیح او قوي خبره چې د قرآن او حدیث نه ثابته هغه دا ده چې دا همدقه جنت دا کوم ته به چې مونږ تاسو انشاءالله تعالی د الله په فضل سره ځو. الله دې سابقینو اولینو جنتیانو کې داخل کړي. هلته دا همدقه جنت او باقی دا دي چې کوم اعتراض کوي چې الله قرآن کې ویلي چې جنت کې به دروغ نه وي او د ګناه خبرې به پکې نه او د جنت نه به وتل نه وي. جواب دا دی چې جنت نه وتل د هغه چا دپاره نشته چې کله دې پس د وفات نه په بدلی د نیکو د ایمان کې جنت ته لاړ شي نو بیا وتل نشته. او چې دې کله ژوندي وي او د د دنیا ژوند پاتې وي نو که دې جنت ته لاړ واپس راوتل ولا شته. لکه زمونږ استاد نبی علیه السلام مبارک د معراج په شپه جنت ته تللی او بیا راغلی. دغه رنګې نور داسې بعضو روایاتو کې د نور انبیاو باره کې هم ذکر دي. خو بهرحال راوتل د هغه چا دپاره نشته چې څوک د ثواب بدله کې لاړ شي نو بیا هغه دپاره راوتل نشته. او دی خو د ثواب بدله کې نه وتلی بلکې دی عارضي الله هلته اصول یو. لکه دلته یو ټکي دی یا آدم اسکن تو اوسېږه. نو تفسیر قرطبي لیکلي چې دا اسکن چې تو اوسېږه د دې دا مطلب دی چې دا عارضي اوسېدل. ځکه تاسو ته که یادي چې الله فرشتو ته څه ویلي انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې خلیفه جوړوم. او که داسې ورته ویلي چې زه جنت کې خلیفه جوړوم څنګه ویلي ځمکه کې جوړوم. نو دا جنت کې دا عارضي اوسېدلو. د دې وجه نه کم خلک چې دا ټاپه کوي چې که آدم علیه السلام نه وی راوتې موږ هم جنت کې وو. تاسو توره کړی چې جنت کې به تاسو کړي. آدم علیه السلام خو الله ځمکې له پیدا کړي وو، عارضي یې هلته اصول یو. ځکه دا اسکون ته چې یو کس ته دی چې دا کورواله دی کې اوسېږه دې دا مطلب چې یا د هغه شو یا په کرې باندې کور وي اوسېږه پکې. نو دا خو داسې نه چې هغې ملکیت شو. نو داسې ورته نه وایي چې دا جنت ستا شو، ورته وایي ته پکې اوسېږه عارضي. ځکه پیدا کړی مې د ځمکې دپاره نو اوس عارضي دلته اوسېږه. نو دا خبره بالکل غلطه ده چې څوک یې کوي چې که آدم علیه السلام اونې ته نو نږدې شو موږ جنت کې وو. نه موږ او تاسو الله ځمکې له پیدا کړي. لکه الله آدم علیه السلام باره کې واضح ویلي چې په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم او جنت خو ځمکې د پاسه نه دی کنه. نو دې وجه نه دا عارضي اوسېدلي وو. او آدم علیه السلام که دغه اونې ته نږدې شوي نه وي نو د بل څه په وجه باندې به لاندې راکوز شوی وي. همداسې به الله ورته حکم وکړه چې کوشه. خو بس هغه خبره د هغه نه ایره شوه. ځکه دلته د آیات کې راځي فتکونا من الظالمین، که تاسو دې ته نږدې شئ نو ظالمانو نه بشئ. نو ظلم څه ته وایي؟ ظلم دې ته ویل کېږي په عربی لغت کې چې د یو څیز کم ځای کې حق دي هلته کښېنه دی بې ځایه کښېني. یو ځای په خپله مرتبه او په خپل ځای کښېنه دی دې ته ظلم وایي. او بیا د ظلم مرتبې دي نو ګناه ته هم ظلم وایي. چا سره چې ته زیاتې وکړې ګناه ده که نو دغه هم ظلم دی. د ټولو نه غټ ظلم الله سره شرک کول دی. قرآن کې الله ذکر کړي ان الشرک لظلم عظیم. الله سره شریک جوړول دا لوی ظلم دی. ځکه هلته هم ته بې ځایه کار کې الله سره شریک مناسب نه دی او ته ورسره وګڼې نو دا ظلم شو او ټول نه لوی ظلم شو چې کوم ذات پیدا کړی واحد لا شریک ذات دی سره وګڼې شریک. نو دې وجه نه اوس دلته وایي چې که چېرې تاسو دې اونو ته نږدې شوئ نو بیا به ظالمان شئ. نو دلته خو سباني ترجمه کې به تا ته راشي بله ورځ کې چې دې خو دې ته نږدې شوي. نو جواب دا دی چې د انبیو نه ګناه نه کېږي. دا ګناه نه وه، دا ګناه نه وه. ځان پوه کړه ولې ګناه نه وه. الله قرآن کې ویلي دي
چې ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما سورة طه کی سورة طه دی نو دا په دې آیات کې الله فرمایي چې آدم علیه السلام نه مخکې مونږه دا وعده اخیستې وه چې ته به دې اونې ته نه نږدې کېږي خو فنسي هغه نه هېره وشوه څه تېر شوه نو ځکه د بنیادمانو نه هم هېره کېږي بچو نه هم هېره کېږي ځکه هغه نه خبره هېره شوې وه نو ته به وایې چې ولې سورې طه کې چې الله فرمایي چې فعصا آدم ربه فغوا آدم علیه السلام د خپل رب نافرماني وکړه نو ګمراه شو معنی ظاهري دا ده نور اصل کې معنا د دې دا نه ده نو هلته خو ورته الله ګناه ویلې ده نو جواب دا دی چې اصل کې خدا ګناه نه وه خو صورت یې د ګناه و لکه تا په ایره کې مونځ دنه پاتې شو په ایره کې ځان پوی کړه په ایره کې دنه مونځ پاتې شو نو ګناهګار خو نه که نه ولې نه چې ایرو دنه او په ایره باندې نیول نشته خو دا په ظاهره دا صورت خو د ګناه دی که نه دا داسې دي لکه په قصد چې څوک مونځ پرېږدي نو هغه هم پرېږدي او تا هم پرېښود نو ستا پرېښودلو د هغه پرېښودل یو شان دي نو په دې ظاهري صورت کې دا ګناه ښکاري نور اصل کې دا ګناه ځکه نه ده چې یو څوک په قصد پرېږدي یا ګناهګار شو د قصد په وجه او تا چې پرېښوده نو د هیرې په وجه ګناهګار نه شوې نو چونکې ظاهري صورت د دې ګناه نو ځکه ورته الله ګناه ویلي ټیک شوه یو د دې دا جواب دویم جواب یې دا دی چې اصل کې دا ګناه نه وه او الله تعالی ما او تا په هیره باندې نه نیسي خو آدم علیه السلام د الله خلیفه او په ځمکه کې لومبی انسان په ید بلاکیب باندې په خپله پیدا کړی بغیر د مور او پلار نه دومره احسانات یې ورسره کړي نو دا خو هیره چې ما او تا نه وشي نو ګناه نه ده خو د هغه نه هیره چې وشي نو هم ګناه نه ده خو الله ورته ګناه ځکه ویلي چې د هغه شان او مرتبه ډېره اوچته وه هغه له هیره مناسب نه وه نو ځکه هغه بیا څه د پاسه 300 کاله په دې خپله هیره جړلې دي او معافی هم الله نه غوښتلې او را روان دي هغه بیا تفصیل به انشاءالله وشي دا په څه باندې چونکې د هغه شان اوچته لکه د دې یو ساده مثال دا دی چې بعضې سړی داسې چې تا ته بدې خبرې ترخې ورانې وکړي ته ورته وخاندي لکه د هغه خوی دی چې بد اخلاق او بد خوی او بعضې سړي داسې چې ستا شان او مرتبه او مقام پیژني نو چې هغه تا ته هسې مویي زمڼه نو ته یې په هغې هم رانیسي لکه زامنو کې هم که ستا یو داسې چې یو بدخوی او بد اخلاق هر وخت تا ته کنځل او بد رد وایي نو تا ته ښه کنځل هم کوي ته ورته خاندي خو که کوم زوی داسې چې ستا مقام او مرتبه وپېژني او ادب دې کوي هغه تا ته زمڼه م ووایي نو ته یې رانیسي ولې رانیسي هغه تا ته دا نه وایي چې پلار هغه بل درته کنځل کوي څه نه وي او ما درته زمڼه وي او ورته نه زما مقام نه پېژني اب ادبه دي او تا ادب نه کړي نو ته ولې داسې کوې نو دې وجې نه هیره چې ما ته نه وشي نو موږ الله نه نیسي خو د انبیاو شان ډېر اوچت نو الله تعالی آدم علیه السلام په دې ملامته کوي چې تا نه ولې هیره وشوه هیره د نه ولې وشوه چې ما درته وایي چې دې ته به نه نږدې کېږي تا نه هیر شو او چې هیره تې شوې وه د هغې هم څه وجې بیا به انشاءالله راشي نو دې وجې نه آدم علیه السلام ته چې چا ظالم ووي نو د ایمانه به خلاصېږي لکه ظالم خو هغه کسې چې ګناه کبیره غټه ګناه کړي حالانکې د انبیا کرامو نه د محققینو په نظ د اهل سنت ماتریدیانو په نظ باندې صغیره وړه ګناه هم نه کېږي صرف دقه دې کېږي چې یو کار جایز وي او یو بهتري یو کار جایز وي خو بهتر نه وي او بل کار هم جایز وي او بهتري نو چې دا جایز وي او بهتر نه نو دا کېږي خو چونکې د هغې شان اوچت دی نو الله تعالی د هغوی دغې کار ته هم ګناه ویلې ده هغې ته هم جرم ویلې دی په دې وجه چې د هغې مقام اوچت دی نور اصل کې هغه ګناه نه ده دې وجه نه هغې ته ذلت او سهوه ورته ویل کېږي او خطا او هیره ورته ویل کېږي